نیوز برې چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ د دې ساتلاندو مهمو خبرونو ته عمران خان وایي که طالبان په زور واک ته ورسیږي خپله پوله ورسره تړو. ډان ورځپاڼې ویلي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی او ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور پر ټول افغانستان واکمن شي نو پوځ به یې کوم اقدام ونه کړي خو خپله پوله به ورسره وتړي. هغه د غرض څرګنده کړې چې پاکستان له مرکزي اسیا سره ښو سوداګریزو اړیکو ته ژمن دی او د افغانستان له لارې به د دغې سیمې له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. عمران خان په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ټینګاري کړی دی چې که تاوتریخوالی همداسې دوام ومومي نو دغه هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو کې ښکیل شي. هغه څرګنده کړې چې دوی د سولې په برخه کې خپله ټوله هڅه کړې ده خو په خبره یې له بده مرغه چې افغان چارواکي لا هم دا احساس کوي چې ګوند پاکستان هغسې چې اړینه ده همکاري نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي دي چې دوی به د طالبانو پر وړاندې له نظامي اقدام پرته ټول فشار وکاروي څو دا ډله د مذاکراتو له لارې سولې ته وهڅوي. بل لور ته د فاریاب چارواکي وایي طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن شنبه ازادي راډیو ته ویل دغه ولسوالي تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بل خوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو دغه ولسوالي هم نیولې او د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته یې ور اچولی دی. او د ملي اقدام کړې ډلې د پاکستان نوم په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د ملي اقدام کړې ډلې یا FATF چې د ترهګرۍ د ملي سمبالښت پر وړاندې مبارزې لپاره جوړ شوی په خپله غونډه کې پریکړه کړې چې پاکستان بلا هم په خړ لیست کې وي او څارنه به یې کیږي. FATF مشر مرکوس د پنجشنبې په ورځ د یاد سازمان غونډې ته وینا کې وویل پاکستان له 22 وړاندیزونو د 26 په حق اقدامات کړي خو پاکستان لا هم ترهګرو ته د سزا ورکولو او قانوني تعقیب په حق له باید نور ګامونه پورته کړي. FATF یو لور ته په قانوني نظام کې د غوروالي راوستلو له کبله د پاکستان ستاینه کړې خو په ورته مهال د اسیا پاسفیک ډلې ریپورت ته په اشارې سره ویلي د ادارې 2019 کال کې خورا جدي مسایلو ته اشاره کړې وه خو د سره هم پاکستان په نړیواله کچه د FATF پر معیار برابر نه دی. له همدې کبله د اوس لپاره د پاکستان نوم په خړ لیست کې ساتل شوی او له دې د وتلو لپاره د نورو اقداماتو اړتیا په ګوته شوې. دغه لیست کې د هغو هیوادونو نومونه شاملیږي چې د تورو پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو مخنیوي کې پاتې راځي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.